الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أسيد ابن الحزير رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تلك الملائكة كانت تستمع إليك يا أسيد. ننا د جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام د یو بل عزتمن ملګری چې په خپل قوم کې د یو غرغوندې حیثیت لرو، د سرغوندې حیثیت لرلو، اسید ابن حزیر رضی الله تعالی عنه چې د نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سره ډېر انتهایی زیات محبت او د الله د نبی سره ډېر انتهایی مینه و. طریقه د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام دا و چې هغه کله دعوت لسه خلق لګل نو هغه ورته ویلې چې تاسو د لپاره تبلیغي نصاب دا قرآنی، لکه څنګه چې قرآن کې الله عزوجل په دې باندې تشریح کړی ده. اسید ابن حزیر لیږي، اسعد ابن زراره لیږي، سعد ابن معاذ لیږي، ابو عبیده ابن جراح لیږي، مصعب ابن عمیر لیږي، خالد ابن ولید لیږي، معاذ ابن جبل لیږي، ابو موسی اشعری، ابو بکر صدیق، عمر بن الخطاب، عثمان بن عفان، علي بن ابي طالب. د جناب نبی کریم علیه الصلوۃ والسلام په ملګرو کې اولنې هغه کس چې هغه د مدینه په طرف باندې حرکت شروع کړي د پاره د دعوت د اسلام، هغه نومېدو مصعب ابن عمیر رضی الله تعالی عنه. احد کې به شهید کیږي. د الله د نبی سره عزت انتهاء مشابهت او داغه دعوت تاریخ د اسلام له خودلې دی چې مصعب ابن عمیر رضی الله تعالی عنه د دعوت په ډګر کې کم حیثیت والا سړیو، څنګه جب الله عزوجل ورکړي و، څنګه تکالیف برداشت کول در سیرت په خپل ځای کې ان شاء الله راځي. دا د شومالدار صحابه چې په ورس کې به و جوړه بدلا ولا خوشی کله په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې ایمان راوړو. قوم ورته ویلي تجارتونه سامانونه مالونه بل ټول کې دي، حتی د کور والي ته جامع واغستلې، صرف یو لنګ ورته پرې خود په وخت اوقاتو کې. هغه مصعب ابن عمر چورس کې و جوړه بدلی، د عربو قیمتي عطر استعمالي. کله چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په طرف باندې روانيږي نو په دې وخت کې مسجد نبوي دا به جارو کوي او د ډېر فقر د لاسې د لاسونو سرمنه اچولې و. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله دا ولید ډېر انتهایی تر باندې خپش دا اقا مصعب پیغه دا چې مصعب ابن عمر کله لاړو مدینه منورې لانو انت اسعد ابن زراره النجاری الانصاری چې دا د اسلام او د جاهلیت په وخت کې په هغه شاسوارانو کې او بهادر زمرینو کې یو داو. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خو راغی مکه له اسلام راوړ دو زکوان ابن عبد قیس او به مدینه منورې لاړل. تقریبا د بدر د واقعې مخکې د وفات شوی او مرتبه کې دفن دي. مصعب بن عمر ورته زب شرط سم وراساس ما خو لا براسي. او اسعد ابن زراره هغه انسانو چې د خزرج په قوم کې ډیر انتهایی اوچت، لکه سعد ابن عباده چې کله جنات اواز وکي قتلنا سيد الخزرج سعد ابن عباده رميناه بسحمين فلم نخطي فؤادا. یو مشرب کې دا او یو مشرب کې هغه. مصعب بن عمر ویل چې زید دای سړی قران د خلکو له بیانوم، د رسول الله احادیث تشریح کوم، حسن چې زما مقابله سکونی کې دی لړ سره مهاجر راغلی هم د شي سړی خو ځان ورسوم چې هغه به سبب ما بلاک او دفاع وکي. هغه نو مگر اسعد بن زراره شروع شو خورول کول د خپل دعوت. مصعب بن عمر د رب العالمین په طرف باندې د دې وجنه چې کله وسړی الله او رسول الله خلک دعوتي دا په دین د اسلام کې مشرکیږي. د مشرک 5 صورتونه دي. اول ورځ درس کې موږ تاسو د ویلې یو صورت د مشرک چې د هغه نبوت، دویم صورت د مشرک چې د هغه خلافت دی، دریم صورت د مشرک چې د دعوت مشری ده، څلورم منصب د امامت چې د هغه درس او تدریس مشری ده چې سړی مدرس، پنځم د جماعت امام. او دغه امامت او مشری چې انسان نصیبېږي قران او سنت چې کله انسان مطالعه کوي تقریبا د غیر پر ایولس اسباب اجمالی ځان سره یا ساتي پر رب العالمین باندې قوي ایمان لرل، عمل د قران او سنت برابر اول، دویم صبر په ځان کې راوصل، دریم عمل صالح کول، څلور تقوا په ځان کې پیدا کول، پنځم زهد په ځان کې پیدا کول، شپږم او تواضع په ځان کې پیدا کول، وما مجاهده په ځان کې پیدا کول، اتم الله او رسول الله خلق دعوت اول، نهما د الله او د مخلوق حق ادا کول، لسم د هر قسم ظلم نزان ساتل، ایولسم دعوت شروع کې مصعب بن عمر الله رب العزت لا
د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث داغه دعوت د مخبران روان کی تر دې پورې چې د یثرب دا کم نوجوانان و هغه به د دې ځوان داعی مصعب ابن عمر خپل راتل او ګروپونه دلډلې چې لږ زمونږ همزول راغلي دي او خلکو له دا خبره کوي چې ايها الناس قولوا لا اله الا الله اے خلکو دا خبره وکړي چې نشته حقدار د بندګۍ سوا د الله نه شی به کامیابه او اے خلکو په دې باندې عقیده وساتئ چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د الله استاد او قاصد دی مصعب ابن عمر کې واجب عادت ده چې ډیره خوږه ژبه لرله او دې ژبه به ایسه داخله دعوت کړه دې خبره چې موږ د مصعب خواږه کینو دلایل به ډیر کارو طبيعت به ډیر نرم او د په دې مخ کې الله عزوجل د ایمان د بشاشت اخودلو چې دغه د وجنه خپلم حسینو نورم حسن ورکه جمال ورکه د دې وجنه مصعب ابن عمر هغه انسان هغه داعی چې د مسلمانانو توجه د خلکو توجه ځان لراړي دغه سره د خپل لهجه واضح دلیل نرم طبيعتي و لیکن اساسي او بنیادی سبب چې بده کې قرآن او د قرآن درس او تدریس قرآن ډیر واجب کتابه کله چې دې قرآن له لاس وروړو چې نه سره دی یو ځای کې او دې دعوت شروع کې الله عزوجل وتعالى خمخه خیرونه درکړي د دې وجنه قرآن کې الله دې مبارک ویلې لري وینکه برکتی وینکه د خیر والا وکه خودن کې د خیر والا خدمت د کون کې د خیر والا او د قشن دې په تایید کې شو درګه د خیر والا مصعب بن عمر بدا قرآن په خلکو باندې رسولو وخت په وخت باندې او د قران کریم د آیتونو بعضی مزیدار کلی آیتونه او په داسې اثرناک او غمگین आवाज باندې او داسې خوش اوازې باندې چې التب د خلکو زونه ځان لرانه رم کړه درې قسم زونه دي یو د انبیو دي یو د کافرو دي او بل د مؤمنانو قرآن چې کله انسان مطالعه کوي د کافرو د زونه دوه صفاتونه راوړي دي د مؤمنانو د زونه تقریبا 12 یا 11 بیزړک لکیږي مو د کلکېدو نو ورسه به نرمیږم د نرمیدو د پر اساس ځان سره واله کلکېدل خو به دې راځي چې سړی ګناه کوي ډېر خندا کوي ډېر خوراکونه کوي د مشرکینو مجلس کې کینی وغیرہ لیکن نرمیدل په دې باندې راځي رسول الله فرمایي دی یتیم پر سر باندې لاس راکاګا نرمیدل په دې باندې راځي مسكين باندې خرچه وکا نرمیدل په دې راځي د رب العالمین ذکر وکا نرمیدل په دې راځي د قران په درسونو کې کینا نرمیدل په دې راځي چې انسان د مسلمانانو په یتیمانو باندې رحم وکي نرمیدل په دې راځي د مسلمانانو جنازې له ورځه نرمیدل په دې راځي چې د مریضانو ته پوښتنه کوي نرمیدل په دې راځي چې انسان کله کله قبرستان له وځي او د دنیا نه زاهد شي او ټول توجه د آخرت په طرف باندې ورواوي د خلکو سنت بیان نرم کړه وکله چې د قران شروع کې خپل به دستورونه وکي روان وي د خلکو باندې به مدسه اثر وکي قران ډېر اثرناک کتاب دی چې دغه دستورونه هم د وکي روان وي او نه بخلاصې دوه مجلس مگر په دې وخت کې ډېر انسانانو په دین د اسلام باندې مشرف شول پنځه به ور باندې ولګولا او به ویل چې موږ د مصعب ابن عمر د دعوت په دې کتابه کې ور داخلو یو ورځ د ورځونه اسعد ابن زراره رضی الله تعالی عنہ د خپل ملمره وېستو مصعب ابن عمر او ملګرو له ویلي ورازي چې وزله ورشو او الته موږ د اسلام دعوت د خلکو لور هکدا چې بدی کې د بنی عبد الاشحل د ځوانانو نه یو ګروپ راغی او د مصعب ابن عمر په هغه باندې اسلام پیش کې او دواړه داخل شو یو باغ لا او هغه باغ هم د بنی عبد الاشحل دغه په خوا کې ډیر یو مزیدار کویو الته کلی سوري د کجرو ډیر خلک د مصعب ابن عمر خو لاله او ډیر انتهازات خلکو اسلام راوړو نور خلکو اراده د شول لرله چې موږ مصعب ابن عمر د خبرې لغوت شروع دا او چې د دعوت الله په طرف باندې کوو خلکو له بيزيري ورکوله څومره ملګری بشو هغه ورته ټول خاموش ناستو اثرناک خبره به وکړي چې کله به اثرناک خبره وکړي نو په دې وخت کې استفاغه باندې به اثر وکړي او سید ابن حجر رضی الله عنه دا خبر راغی چې لکه بدیزه کې د شه د سړی راغلی دی کم چې سعد ابن معاذ راوستل زماره ترورزي او دا د اوسانو لوی سردارمو مشرمو دا الک دلته راوستل او دغه جوان راوستل د کجرو په دی باغ کې ناشتي زمونږ د ځوانان د دوی خپل وراله وس خبره ده سعد ابن معاذ او سید ابن حجر رضی الله تعالی عنہ دا دواړه مشران او د دې دای په طرف باندې پروګرام اوس برابرې نو په دې مقام کې ویل به هغه سړی چې د مصعب ابن عمر له دومره جرأت ورکړي هغه اسعد ابن زراره دی سعد ابن معاذ ویلی او سید ابن حجر له زماره قزاد د الله باندې قسمی بلکې اصل کې دور دا خبره کړ سعد ابن معاذ یا سید ورشو دې ځوان له وایا چې دې علاقې نه لاړ شه تدید وجنه راغلي چې موږ نوجوانان ګډوډ کې تدید وجنه راغلي چې موږ فالحو باندې رد وکي منه کا چې موږ د علاقې نه لری شي او که چیرته منه نکړه شو موږ بداو وشو هغه ورته په جواب کې ویلې وی ارمان کدا چې د زماره ترور د زوی ملمنه وي
نو زبر د خواله ورغلې وي او دا به وجلې وي دا به دې څنګه منع کړې وي خو په قدر ځکه له مقابله له ورزما زما د ترور زی اغه یو مخوري سړی دی اېده په دا مقابله کې ودرېږي اېده په تایید کې ودرېږي زما مقابله له کاغه ته دا کار نشي کولای وینا وی په دې وخت کې په کدا چې اسید رضی الله د خپل نظر واغستا او را روان شو د باغ په طرف باندې اسعد ابن زراره چې کله ولیدلو چې په دې وخت کې اسید ابن حذیر را روان دی دینو جوان د ایله ویلي چې کوم مصعب ابن عمر دی ویل چې وای حکا یا مصعب خوار شي دا د قوم سردار دی دا په دوی کې په اعتبار د عقل سره ډیر راجح دی اوچت کمالی سره دی اسید ابن حذیر د چرته اسلام راوړو د اسلام د وجه نه ډیر انتیجات خلک په اسلام کې را داخل شي خو په قداره چې کله اغستا خو لراغي د اسلام د دین خو بیان ورته بیان کا یو سړی به کونه سم مضبوط اسید ابن حذیر رضی الله عنه چې کله راغی د ټول مجمع په وړاندې ودرېدلو او مصعب ابن عمر له متوجه شو او د غي سره په خوا کې اسعد ابن زراره له او د دوړو له خبره وکړه چې څه وجه اوس موږ د علاقې راغلي څه وجه رسمون نه جوړانم ګډ وډ کړو لری شي زمونږ د کلینا کچیرته بل فرج او تقدیر تاسو وګواړئ چې ژوندۍ پاتې شي مطلب کنایه د مرګ نه مړ نشي نو به د دې جن حرکت شروع کړي او قسم په د علاقې کې خپل دعوت له مکار شروع کړي زمونږ نوجوانان ګډ وډوي ځکه دوی بدین د اسلام له ګډ وډواله ویلي او د قشن زمونږ د له بدی بیانوي زمونږ مقابله له ودرېږي څنګه مخکې اسعد ابن زراره رضی الله تعالی عنه مصعب ابن عمر له ویلي چې د سړي سره دعوت شروع کړه لیکن په نرمه لهجه د دې ایمان مباعث دي چې اکثر خلک به ایمان راوړي به مصعب ابن عمر چې داعی دی او سید له وکاته په ډېر منور مخ باندې او هغه مخشد د ایمان نورانیت پکې پړقېدول او ډېر خپل نرمه لهجه ورته ویلي یا د خپل قوم سردار ستاد پر مینشتري په یو خبره کې چې د مخکې خبره نه غړې غوړه ده هغه ودات شه ده وېته خو دې علاقې مشري جرګماري راشه لږ زموږ سره کېنا زموږ دا خبره واوره کوم خبره تعالی پیش کړو ستا خو که قبول کا او که خو دنه ونه به استا موږ بس تاسو دې علاقې نه زو او آینده لپاره بالکل نه راځو حسین صاحب ورته ویل دا خو ډیره د انصاف خبره وکړه وې دا خپل نيجر واقع په دې زمای کې وټوم بلا او پرلته اول او کې نسو دلوي خبره شروع کا مصعب ابن عمر رضی الله دعوت شروع کی حقیقت د اسلام دې اسید نه بیان کی او په دمنه د قران کریم څخه آیتونه ولوستل په کدا چې د ایمان بشاشت د دې اسید رضی الله عنه په دې سره کې وردننه وته او مخ اوپړه کېدو د وجه د دینه چې د مصعب ابن عمر اثر په دې صحابي باندې راغی د دعوت به ویل چې اشنا څومره خوې خبره دی وکړه او څومره عزتمن کتاب دی تاسو ولوستلو تاسو چې کله په دین د اسلام کې وسړی داخله وای یا یو سړی اراده ولري چې په دین د اسلام کې ور داخل شي دغه طریقه سره مصعب ورته ویلې وی طریقه به دا غدای اول به غسل وکي جامع بری پاکي کې او غبوي بور کې د دې کلمې الله اله الا الله وان محمد رسول الله نشته حقدار د بندګۍ سوا د الله نه او یقیني گواہی کوم په دې خبره باندې چې محمد د الله رسول دی دغه نه ورسره به ورکات منځو کې په دین د اسلام کې به تر داخل شي وی امد سره به او وی په دې وخت کې اسید ابن حذیر لاړ غسل وکي جامع پاکي کړي د دې ټول مجلس په وړاندې ویلي اشهد الله اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اے خلکو گواشه په دې خبره باندې زیو گواهین کوم دعا یو گواہی په دې کوم چې نشته حقدار د بندګۍ سوا د الله نه او بل گواہی په دې کوم چې محمد د الله استاذ او رسول دی د اسلام د کتیبو سره یو لوی شاسوار د عرب د شاسوارانو نه حق چې کله په لار باندې روانو خلکو ورته کاته ځکه چې خطرناک سړی په لار رواني هر سړی چې کاروبار ولې نه کوي هغه کار ودري او ټول خلکو له دا سړی مشار له بالبنان کې په ګوتو باندې ورته اشاره کوي هغه دغه خطرناک سړی دی نو دی وخت کې د خلکو ټول امدله وکاته او دا یو سردار او دا اوس د قبيله د سردارانو نه هغه سرداران چې په دې باندې خلکو شمار کولو قوم بدل ویل چې ته یو کامل سړی وجدا وجه عقل ډیر پوره او اصل ډیر قوي سړی او داغي سره سره لکه څنګه چې دا ترزن انسانو نشانزن انسانو نه زباز انسانو قلم اوم یادو دلیل په دې چې د شاسواري سره د غشي وشتو سره د دشمن سره د مقابله سره سره د کتابت مسلم زوال او دا په عرب غړي رقم و اسلامي سبب د دې شو چې سعد بن معاذ مش اسلام راوړي
او دا دواړه چې کله اسلام کې داخل شول الله عز وجل ډېر لوی خاندانونه دوی د وجنه د اوس قبیلې نه په دین د اسلام کې داخل کړه دغه نو ورسته به مدینه منوره د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د هجرت ټاټوبه د هجرت کور جوړ شو ډېر خلک براتل او په دې وخت کې د اسلامي دولت لپاره یو لوی بنیاد تحداب کې خدای شو خلیفہ محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم به اسید ابن حذیر په قران کریم سره ډېر انتهایی ته مینه کوله په هغه وخت کې چې د مصعب ابن عمر نه اوریدلو دا شي انتهایی مینه کوله لکه سړی چې خپل محبوب سره مینه کوي او دا چې بتګي پر قران باندې ورتلو ته دا ګمان کوو لکه یو تګي انسان دی روزدار انسان دی په یو سخت زمين باندې یخي وبدل پیدا شي په دې وخت کې دا رامنډه کې په هغه وبو باندې ورپریوي شي دلیل په دې باندې چې اسید ابن حذیر رضی الله عنه هغه به کوم وخت دشمن د مقابله اراده لرله او چت مجاهد او چت غازی او چې کله به تور مثال غزا نه و به ټول توجه د قران لوا ډیر انتهی خوږ आवाज هم لرو ډیر انتهی واضح الفاظ هم لرل ډیر انتهی کار ادم لرل او قرأت به ډیر خوندورو او اخوان به کله کولو چې کله بشفا آرام شو خلک به ود شو دی وخت کې به خپل قران شروع صحابه به انتظار کو د دې خبرې چې اسید رضی الله عنه کله د قران قرأت کوي او ځم به رسول چې د قران مونږ واورو او به دا خبره کوله چې یو سړی وګاړي هغه قران واوري چې کوم په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نازل شوی دی تر تازه نازل شوی دی د اسید ابن حذیر رضی الله عنه ځان را ورسوي یوازې د سینې چې د زمکو خلکو د اسید د قرأت خو غنلو د اسمانونو ملکم د خو غنلو وې د شپې د شپونه یو شپه اسید ابن حذیر رضی الله عنه ناستو د کور مخ او بچی مو سره یحیی هغه په دې خوا کې ودون اسی تړلې د پاره د جهاد لګ د ځان لري او چې کوم وخت شپه شو که آرام شو او د قشان د اسمان د څرمنه پاسم چې تک سپینه شو او ستورو د خپل سترګې هم سره کلاو کړلې اعلان د زمکه کې بند کړلې ډېر په نرمۍ به ورته قاتل د ستورو او ډېر په محبت به ورته قاتل نو په دې وخت کې د اسید ابن حذیر شوق براغه چې زو وز د خپل مزیدار هوا هغه د قران کریم په دې خوشبویانو باندې معطر کم او په اوچت مزیدار کلی आवाज باندې به ویلې الف لام میم درې حروف په مقصد رب العالمین کویږي ذالک الكتاب دا قران دې پوره کتاب دی لا ریب فیه شک بک نشتری هدل للمتقین دا هدایت لپاره د تقوادارو الذين دا تقوادار هغه انسانان دي يؤمنون بالغيب چې ایمان لري په غیب باندې ويقيمون الصلاه باندې پابندي کوي ومما رزقناهم چې کوم چې موږ دوی لور کړی دوی خرچه کوي اول الذين هغه خلق دي يؤمنون بما انزل اليك چې ایمان لري په هغه چې کوم تعالی نازل شوی دی وما انزل من قبلك چې کوم ستانه مخکې نازل شوی دی وبالاخره هم يوقنون او په ورځ رسنه باندې هم دوی یقین ساتي وکله به چې اصدق د سوره بقره دا رکوع واوریدل د شو ژړک به او خړلو نږدې بو چې په دې وخت کې دا پړې وش کوي خو چې کله به اسید ابن حذیر آرام شو حسبم آرام شو قلار بش اسید په دې وخت کې دا آیات شروع کې اولئک علی هدن داخل په هدایت ولادي من ربهم دخل ربنا واولئک داخل چې هم المفلحون ام دوی کامیابان دي و اسمن دومره شړق راغی چې مخکې د شجره قرباني نو راغلی ډیر انتهایی قوي او ډیر انتهایی سخت و په دې وخت اسید رضی الله عنه اغا چپ شو و دا اسم د قشان چپ شو بار بار دا تکرار د دوړ په مابین کې راغی خو کله به چې د قران لوستلو اسب ټوپونه وال او هغه به تازه کېدو او چې کله به هغه چپ شو دا هم چپ پاتې شو او په آرام شو اخر دا په خپل بچی باندې ویریدو چې کوم یحیی دی د دې وجنه که اثر ته به ټوپونه باندې راشي اسنه زما بچی ونه وجني نو لاړو هغه اوچت کې او په دې وخت کې ناسا په د اسمان په طرف باندې د اسید رضی الله عنه نظر ورغی چې ګوري په اسمان کې ډیره مزیدار اوریز ده سترګې د شوریز لري نه و ډیره خوفناکه ډیره تازه او پاغي کې د شواړو وړ ستوري وتا به دا ګمان کول کې چراغونه دا ټول علاقه د نور نه او د دې پلک نه ډکه کړي و او د قوریز اسمان په طرف باندې روانه و تر دې پورې چې د اسید رضی الله عنه نظر نو ورکه شو شکل سبا شو دغه صحابي د محمد رسول الله صلی الله علیه او د ټول تشبیه کې ورته ویلې نبی کریم علیه الصلاه والسلام ورته ویل شي یا اسید تا شکل د سوره بقره تلاوتونه شروع کړې دي وی تلک الملائکه دا ملائکه كانت تستمع لك یا اسید تعالی وکي خودو کله چې قران قاری قران ولي تفسیر کوي ملائکه راځي او په دې وخت کې د بده خوا کې کینی حتی تر دې پورې بعض مفسرونو دا خبره ذکر کړي چې انسان د قران درس کینی نو په دې وخت کې بدا د خپل خپل مسواک باندې پاکه کی وجه دا چې ملائکه راش دا چې کله اعوذ بالله بسم الله شروع کی وی هغه ملائکه ول د انسان په تندې باندې خپل کی به د خپل خپل راواله دغه د خپل سره کی دي هغه چې څنګه حروف وي هغه ځان سره تیری
چې دې بدبوئی د وجه هغه له تکلیف نه رسیږي نو محمد رسول الله ویلي وی تلک الملائکه كانت تستمع لك يا اسید دا د ملائکه یو ګروپ راغلیو تعالی وکي خود له یا اسید کته چیرته خپل قرأت جاری ساتلې سبب ټول انسانانو دالي دلې او هیڅ څومره پټ شوی نه وي د ملائکه نه د انسانانو نه دغه مضمون بعینه امامنا وسيدنا امام بخاری او مسلمه خپل صحیحینو کې نقل کړی دی ایواز دا نشه د اسید رضی الله د قران سره انتهایی مینوا اسید ابن حجر د قران سره مینه لرله د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ډیر انتهایی مینوا ډیر انتهایی او ډیر زیاته او خاص کر هغه وخت کې چې کله پیغمبر علیه الصلاه والسلام سره د ایواز شو محبت ډیر انتهایی پاک محبت ډیر انتهایی تیز د وجه دین چې ایمان پد کېو قران به چې کله ویلې یې به ورته قران لغوه کې خودلو یو ورځ پیغمبر علیه الصلاه والسلام له وکاته جناب نبی کریم علیه السلام خطبه ورکولې خبره بیانولې ډیر کرتی به سید رضی الله دا ارمان وکي چې کاش ما دا بدن د محمد رسول الله د بدن سره یوځش او زه پاغه باندې ورو ورزم خپل ځان او خپل کم یو ورځ ورته الله عز وجل دا مسله اسانه کړه هغه به دې طریقې جناب نبی کریم علیه الصلاه والسلام شکل مرز وفات کړي په خپل منبر باندې کینی او خلق له دوه چې چاس ماستر کوم قصاص پاتې د مال نه یا د قشاند نور مسائل نه راشه غي وزمانه والي خلک غلی شو به دا خبرو کې چې دا انسان به مال غره پټول انسانانو کې خوږي دا به مال محترمي او سید رسول الله راغه ویل یا رسول الله زدي والو هغه ورته وی چې راشه وو وېزما کمیس پورته و رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل کمیس اوچت کې وې په دې وخت کې دې تشي سره اسید ابن حذیر رضی الله عنه د خپل مبارکه خلون د محمد رسول الله د بدن سره ټچ کړه او وی لګول او ډیر انتیزه ته وشړل وی ویل یا رسول الله دا مې زړیو ارمانو الله عز وجل وی غفور کی هغه په دې طریقې وسید رسول الله بر قوم سره خوشتبیم کوله یو ورځ محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا وجه چلو دې تشي سره نو د دې په خپل لهجه باندې ورته ویلې او جعتني یا رسول الله اې د الله رسول زه خو در من کړم نبی کریم علیه الصلاه والسلام راځي زمانه قصاص والا وسید ورته ویلې په تاسو باندې قمیص په ما باندې هو قمیص نه و نبی کریم علیه الصلاه والسلام قمیص اوچت کې او په دې وخت کې اوسید ته غاړه واخسته او هغه ځای خپلولو او ډیر انتیزه ته وشړل او به ویل چې زما مور په لاسانه قربان یا رسول الله دا یو ارمانو چې ما کړو او وس دې ارمان لوي زور ورسېدم او دا رب العالمین وس ما لراکی جناب نبی کریم علیه الصلاه والسلام د اوسید سره ډیر انتیزه محبت او د قشان داغه سابقه اسلام کې هغه میات ساتلو او داغه دفاع خاص کر په ورځ احد کې وی چې کله داونه شي ولګیدو او د خطرناک لېږي ډکه په دې ورځ باندې جناب نبی کریم علیه الصلاه والسلام د اوسید قدر او پیژندو د منځره په خپل قوم کې او پیژندله حتی چې یو کس به جرم کړو او اوسید رضی الله عنه دغه سفارش په باره کې راغی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ما سفارش هم قولو د اوسید د وجنه اوسید په خپل ورځ خبره بیانې وېزه د پیغمبر علیه الصلاه والسلام خال العالم وې څه خلک مرتضی کړه د انصار نه ډېر انتهایی فقرا دي او ډېر انتهایی غریبانان دي جناب نبی کریم علیه السلام مال ویل شي یا اوسید موږ سره پلاس کې چې څومره مال دی هغه موږ خرج کړي د څه وخت کې رااله چې اوس موږ سره مال نشته انده وخت کې کشرته ما سره مال موجود شو او تعالی اطلاع ورسېده مال راياته کسب دي خلکو له به ورکم جناب نبی کریم علیه الصلاه والسلام له اوسید راغی چې کله د پیغمبر په دلاس کې ډېر انتهایی غنیمتونه و او دا خبره ورته وکړه چې یا رسول الله تا مال دا خبره کړې او هغه فقرا در یادوما نبی کریم صلی الله علیه وسلم وی په دې وخت کې د خیبر د مال نسډېر ایستور کړ مسلمانانو کې تقسیم کړه انصار له ورکړه او زیته ورکړه او بعد دغه نه به دي خاندان له ورکړه او به ورته ما ویلې چې جزاک الله عنهم یا نبی الله الله رب العزت تعالی دې په ایواز کې ډېر خولي بدل درکې اې د الله نبی جناب نبی کریم علیه الصلاه والسلام ملګرو له ویلې تاسو چې اې د انصار وړلو الله دې بدل درکې خولي بدل دې الله درکې تاسو ډېر انتهایی د عفت والا خلک تاسو ډېر انتهایی صبر والا خلک خو یاد ساتئ ورسره برشه زمانہ راشي نور خلک به تاسو باندې خلک غوړه کوي صبر وکوي تر دې چې زما سره ملاقات تاسو وشي او زموږ سره زیاده وادي چې غوړه حوض دی اوسید سے فرمایي دې ټیم لمه انتظار کوو د عمر بن الخطاب خلافت راغی د مسلمانانو په مابین کې مال تقسیم کې سامان تقسیم کړه وې مال د شیو چپنه راولې غلا ما چې کله فایغه کې سوچو چې د څه وړاندې مې وګڼله وې د مسجد نبوي په مخ کې ناسم یو بل د قریش او ځوانو هغه تیرېدل یو د چپنه په غاړه باندې چولې وزام بسې راکړه وې ما ځان سره ویلې چې اقره پیغمبر خبر اوس ما لره یاد شو چې تاسو به صبر وکړه اخلي ورس صبر شي خلک راشي تاسو باندې نور خلک غوړه کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کوم خبره کړې دې رښتې کړې یو سړي زما دا خبر عمر رضی الله عنه وړه وې عمر رضی الله عنه چې کله راغی وې ما مونږ کول مال ویل چې اوسید مونږ وکړه چې موږ مې کله پورا کو ما باندې را مخامخ شو وې مالوي تاسو خبره کړې ده
وما ویل چې ورزه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خو ورالم او ما ویل چې الله تاسو له کلی بدل درکې یا انصارو ډیر پاک دامن انسانانه ډیر صبرناک خلک خود شي وخت براشي نور خلک په تاسو باندې غوړه کړی شي مال دې وړه چپن راکړه خو چې کله مدار قریش نو جوان وکړو د رسول الله خبره مال نه یاد شو عمر بن الخطاب ورته ویل الله دې تا معاف کړي یا اسید دیو چپن و ما انصاری له ور کړی و او هغه انصاری چې هغه ليله العقبه کې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم بیعت کړی دی هغه انصاری چې هغه ستاسو قوم دی بدری دی هغه انصاری چې هغه احودی دی لیکن هغه چې کوم وخت دا ځان سره کې خودله ضرورت ورته پیدا شو چې خرچه کی دغه نور څه به دي قریشي واغستله او دوا غستا ډایرک مدله ورکړی نه ده ته ما باندې دا ګمان کې چې کوم رسول الله اطلاع کړی دا اسید رضی الله ورته ویل چې امیر المؤمنین زما دا ګمان پتا باندې نه و په اسید ابن حذیر رضی الله په دې وخت کې دومره وګد وخت به تیر نه کین چې الله عز وجل خپل جوار لا خپل ګوندې توب لا د عمر بن الخطاب په وخت کې ځان لروبلو باندې وفات شو رب العالمین دې عمرنا او دغه شان دې اسید ناراضي شي عمر رضی الله عنه کوم وخت وکاته د تاریخ کې په د باندې تقریبا 300 درهم و کې دوه وارثانو د خبره وکړه چې د وصیت کوم ځمکه را هغه موږ خرڅ کو دي قرض ول به ورکو عمر بن الخطاب ویلي وسما اسید رورو او داغه د بچی چې وګي پاتې شي دا مال مناسب نه دي لاړو دې قرض ول سره خبره وکړه چې تاسو دې د ځمکه مالي بلکې دې کې کوم حاصل لې هغه به تاسو لدر کې څلور کالو کې باغه حاصل به در پوره شي او ځمکه بیرته وارثانو پاتې شي هغه ټول ورته بالکل سیدا رب العالمین دې صحابون راضي شي او الله عز وجل دې موږ تاسو دې خلکو سیته به درې نصیب کې وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین